حاجي صاحب یو چا نه مې اورېدلی دي چې په دې میراث کې به خور او لور ته حق ورکول دا لازم ګڼل شوي دي دا خبر رښتیا ده ته څه وایې چې د رښتیا نه ده بلکل رښتیا ده نو لکه زه به هم اوس خپلو خویندو ته حق ورکوم دا خویندې پکې چا راوستلي دي او داسې کار دی چې زه به درنه یو څو پوښتنې وکړم ته بس د هغې پوښتنو صحیح ځوابونه راکړه ښه وایه وکړه پوښتنې دي خبره داسې ده چې ستا دا کالي چا وینځلي اوتو کړي چا دي آیا په کور کې د کالو وینځلو ماشین لرې برقي اوتو لرې نه حاجي صاحب جامې خو مې راته خور وینځلي دي په کور کې نه د جامو وینځلو ماشین لرو او نه اوتو لرو برقي اوس دا راته ووایه چې دا بوټان درته چا پالش کړي چا درته پاک کړي دي کور کې برس لرئ نه دا خو مې راته خور په خپل ټیګري باندې دا بوټان صفا کړل چې کله راوتمه ښه اوس دا ووایه هغه څوک چې ستا کالي په خپلو لاسونو مینځي برقي اوتو نه لرې اوتو د سکرو والا استعمالوي خو ستا کالي اوتو کوي سپلی درته یا بوټان درته په خپل ټیکري پاکوي ته راجګېږي هغې ته وایې چې هغه لور او خور څوک دی شرم نه درځي په دې خبره بس حاجي صاحب بس که نور زما دې سترګې راخلاصې کړي زه به هم دا نن ورځ نه اخواته خپلو خویندو ته حق ورکوم آفرین دقه شان پولیس د ټولنې خدمتګار